د یادې ناستې په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحاني د یادې ادارې په استازیتوب د هر ورځ همکارۍ ډاډ څرګند کړ او د نوي رئیس د ټاکل کېدو مکتوب یې ولوست. ښاغلی شیخ الحدیث مسلمین راشد شیخ صاحب د خالد باست د شیخ زاید پوهنتون د رئیس په توګه جناب امیر المؤمنین حفظه الله احکام ورکړي، وکتل شو، وعلیکم السلام ورحمت الله وبعد د پیشنهاد متن د غوښتنې سره سم منظور دی. الله تعالی د نوي شیخ صاحب ته چې دلته راغلی د مسؤول په حیث باندې توفیق ورکړي. دغه راز خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه قانت په خبره چې د چارو د لا بهتروالي او د غوره خدماتو ترسره کولو په پار په اداراتو کې عدلون بدلون ترسره کیږي، نو ټول مسؤلین د مشرتابه پریکړو عملي کولو او ګډ کار کولو ته وهڅول او نوي رئیس ته په چارو کې د بریا ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړ. موږ د ټولو رئیس صاحبانو او د امیرینو محترمینو نه احترامانه هیله کوو او دا مو ورته پیشنهاد ده چې د ډېر قدرمن شیخ صاحب سره څنګ په څنګ ودرېږئ. دنیوال او هغه څوک چې د دغې پوهنتون په راتلو کې په جوړېدو کې ډېر سخت زیارونه ګاللي دي او خپلې سرمایې دلته مصرف کړي دي، هغه هم تاسو ته متوجه دي چې هغه د متحده اماراتو هغه د شیخ زاید کورنۍ ده. وخت په وخت دا پوهنتون دوی څه هري کوي چې دلته د تبعیض، ځانځانۍ او بې اتفاقۍ ډډه وکړو. یو لاس په کار شو پوهنتون ته نه بلکې اسلام ته دلته خدمت وکړو، خپل مقدس دین ته خدمت وکړو، خپل مقدس خاورې ته خدمت وکړو. همحال شیخ الحدیث افضل حسین حسینی دا پر ځای او مناسب ګام یاد کړ او هیله درلوده چې د نوي رئیس په ټاکلو سره به د یاد علمي مرکز چارې او خدمات لا بهتر شي او زیاتولی د اماراتي ادارو ټول مسؤلین او کارکوونکي د په خپلو کې همکاري او ښه همغږي ولري. دا پوهنتون ده، دا کې عصري علوم زده کېږي. عصري علومو ته نن امارات چې څومره ضرورت لري او څومره ورته حاجت لري، په هره اداره کې په هره محکمه کې الحمدلله افغانستان د شیوخ علماو نه ډک ده، د مجاهدینو نه ډک ده، خو د عصري علومو په اعتبار سره بعضې خالیګانې شته. د الله پاک نه سوال کوو چې د تاسو د دې پوهنتون په برکت او د شیخ صاحب او همدارنګه د هغې مرستیال صاحب په توجه د ټولو نواقصو جګړه وشي. د نوي ټاکل شوي رئیس شیخ الحدیث مسلمین رشید په وینا هڅه به مو دا وي چې د علمي مرکز د لا پراختیا او پرمختیا په برخه کې به ګړندي ګامونه اخلو. د ویل د افغانستان اسلامي امارات د دیني او عصري علومو پرمختګ ته ژمن دی او لا به هم د زده کړو دپاره غوره امکانات او اسانتیاو برابروو او ټولنې ته د غوره قدرونو وړاندې کولو په برخه کې به په ګډه کار کوو. او انسان چونکې بدن الله دنیا کې پیدا کړی د دې د علاج معالجې لپاره عصري علوم پیدا کړي، دا به دا تکمیلېږي. دا دواړه په جواب کې په یو ډبي کې سره بند دي، دا دواړه علوم که تکمیل د ظاهر ده او که تکمیل د باطن ده، دا به تاسو کوئ، دا علما به یې کوي، معلمین به یې کوي، متعلمین به یې کوي، که د عصري علوم وي که د دیني علوم وي. الحمدلله تاسو ټول چې په دې علمي درسګاه کې لګیا یاست، دا د تکمیل د ظاهر او د باطن لپاره لګیا یاست. دلته الحمدلله دیني علوم هم شته او عصري علوم هم شته. موږ عصري علومو ته هم ډېر احترام لرو، ځکه تکمیل د انسان کې کېږي چې څومره اسباب او مشروعات دین شرعي دي هغه عصري علومو سره تعلق لري. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وروسته نوی رئیس د کار په څوکۍ کېنول شو او رسما یې چارې پیل کړې.